زوریگی امتیان دے او قتلیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد زوریگی امتیان دے او قتلیگی محمد امدید ډیر ګران محترم مناظر اسلام مفتی محمد ندیم المحمودی الحنفی صاحب او اوازونه د صدای نوجوانان احناف حافظ فدا الله فدا او نعیم الله مدنی. یهود و نصارا ټول کافران رات یو شوی یهود و نصارا ټول کافران رات یو شوی و پنوم مسلمانان دی حکمران ورس یو شوی پنوم مسلمانان دی حکمران ورس یو شوی پنوم مسلمانان دی حکمران ورس یو شوی مشران موټول پردیشول او خرسیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد زوریگی امتیان دی او قتلیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد قائم و اسلامی نظام افغان پسر زمین کی یا قائم و اسلامی نظام افغان پسر زمین کی و خوشحال خوشحالی وانو غم پیو جبین کی یا خوشحال خوشحالی وانو غم پیو جبین کی خوشحال خوشحالی وانو غم پیو جبین کی یا تخپل پردو دلاسن ختمی کی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد زوریگی امتیان دی او قتلیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد پاوینو باندې سرتی معشومان فلسطینیانا یا پوینو باندې سرتی معشومان فلسطینیانا آهو نگڑی او چغی کری مظلوما کشمیریانا یا آهو نکڑی او چغی کڑی مظلوما کشمیریانا آهو نگڑی او چغی کری مظلوما کشمیریانا امت دنن پوینو کی لمبیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد زوریگی امتیان دی او قتلیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد پاہر لور مظلومان شلو دردیگی محمد کارا حملی شروع دی پنامو سی رسالتا یخ کہرا
حملی شروع دی پناموس رسالتا کوي د ګستاخانو حفاظت مو حکومتا یہ کوي د ګستاخانو حفاظت مو حکومتا کوي د ګستاخانو حفاظت مو حکومتا غازیان موټول بن کیږي پدار کیږي محمدا پهر لور مظلومان شلو دردیږي محمدا پهر لور مظلومان شلو دردیږي محمدا زوريږي امتيان دي او قتليږي محمدا پهر لور مظلومان شلو دردیږي محمدا پهر لور مظلومان شلو دردیږي محمدا فرشتو چې کلا ورشي مدینه تد جانانا یا فرختو چې کلا ورشي مدینه تد جانانا خبر کړی د حالات د امت نبی سلطانا یا خبر کړی له حالات د امت نبی سلطانا خبر کړی له حالات د امت نبی سلطانا محمودی پچغو سر دے او جڑیگی محمد پهر لور مظلومان شلو دردیږي محمدا پهر لور مظلومان شلو دردیږي محمدا زوريږي امتيان دي او قتلي